د سبت په یوه ورځ عیسی د خپل شاګردانو سره د غنمو په پټیو تیریده. شاګردانو یې د غنمو وږي راشکول او په لاسونو کې موږل او خوړلې. ځینو فریسیانو پوښتنه وکړه، تاسو ولې داسې کار کوئ چې د سبت په ورځ ناروا دی؟ عیسی هغوی ته په ځواب کې وویل، آیا تاسو دا نه دي لوستلي کله چې داود او ملګري وږي شوي وو نو هغه څه وکړل؟ هغه د خدای کور ته ننوت، سپېڅلې ډوډۍ راواخیستله او ویې خوړه او خپل ملګرو ته یې هم ورکړه. که څه هم د هغې ډوډۍ خوړل له کاهنانو پرته بل چاته روا نه وو. بیا عیسی وویل، د انسان زوی د سبت د ورځې خاوند هم دی. د بل سبت په ورځ عیسی کنیسې ته ننوت او تعلیم ورکاوه. هلته یو سړی و چې ښي لاس یې وچ شوی و. د شریعت ځینو عالمانو او فریسیانو په ځیر سره هغه ته کتل چې وویني آیا عیسی به د سبت په ورځ چاته شفا ورکوي که نه، تر څو په هغه باندې د تور لګولو دپاره یو دلیل پیدا کړي. عیسی د هغوی په فکرونو پوه شو او هغه سړي ته چې لاس یې وچ شوی و وویل، راپاڅېږه او د ټولو په مخ کې ودرېږه. نو هغه راپاڅېد او هلته ودرېده. بیا عیسی هغوی ته وویل، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم، آیا د سبت په ورځ نیکي کول روا دي که بدي کول؟ د یو چا ژوند ژغورل که له منځه وړل؟ عیسی ګرد چاپېره هغوی ټولو ته وکتل او بیا یې هغه سړي ته وویل، خپل لاس دې وغځوه. هغه خپل لاس وغځوه او لاس یې روغ شو. خو د شریعت عالمان او فریسیان ډېر په قهر شول او یو بل ته ویل چې د عیسی سره څه وکړو. په هغه ورځو کې عیسی د دعا دپاره غره ته لاړ او ټوله شپه یې خدای ته په دعا کولو تېره کړه. کله چې سحر شو نو خپل شاګردان یې راوغوښتل او د هغوی له منځ نه یې 12 تنه غوره کړل او هغوی د رسولانو په نوم یاد کړل. شمون چې عیسی ورباندې پطرس نوم کېښود او د هغه ورور اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس او بارتولما، متی، توما، یعقوب د حلفي زوی او شمون چې په سرتیري مشهور و، او یهودا د یعقوب زوی، او یهودا اسخریوطي چې وروسته خاین شو.